عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. وی كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم یوما، زه ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې شاته ناست. فقال یا غلام، نو ماته وی ای ماشومه. او غلام یو دغه غلامی دا اردو کی چی استعمالیږي، پښتو کې ورته مری ویلی کېږي، اردو کې غلامی چې هغه د چا غلامي کوي، چا په پیسو اخیستی یا د کافر نه جنګ کې راوستی شوی. دلته عرب چې کله غلام وي دې نه مراد هغه غلام نه، عرب ماشوم ته غلام وي یا غلام. غلام کم ماشوم ته ویلی کېږي؟ هغه ماشوم ته چې د پیو نه پرېکړی شي، 2 کاله تیر شي، د دې نه واله د 9 کالو پورې دته په عربي کې غلام ویلی کېږي، ماشوم. رسول صلی الله علیه وسلم دته وی یا غلام، ای ماشومه، انی اعلمک کلمات، زه تاته یو څو خبرې ښیمه، خو په توجه سره به یې واوري. یو روایت کې راځي چې ینفعک الله بهن، الله به تعالی په دې نصیحت سره ډېره فایده درکړي. اوس دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته کوي، وی تعالی به دا نصیحت او دا یو څو ټکي ډېره لویه فایده درکړي. واضح شو چې دا موږ له هم نه راکوي فایده، موږ له به هم فایده راکوي که موږ دا ټکي واورېدو او موږ په دې پوه شو. دویمه خبره دا ده، او دریم په دې باندې عمل وکړو. وی ما ورته چې یا رسول الله ولې نه راته وښایه دا کلمات؟ وی راته وی چې احفظ الله یحفظک، د الله حفاظت وکړه، معنی د الله د دین او د پولو حفاظت وکړه، الله به ستا ساتنه کوي. تفصیل به وروسته کوو. احفظ الله تجده، رسول صلی الله علیه وسلم دته بل نصیحت دا وکړو، وی احفظ الله تجده امامک، د الله رب العزت د دین خیال ساته، الله به مخې ته عمومي. د دې څه مطلب دی چې الله به خپلې مخې ته عمومي؟ انشاءالله د دې وضاحت به هم هغه کوو. بیا ورته ووایي چې اذا سألت فاسأل الله، او که زه داسې ووایم دا مبالغه نه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت کې یوه جمله په دې باندې لوی لوی کتابونه لیکلی کېږي چې وضاحت یې کوي. یوه جمله، ټول نصیحت نه. اوس موږ 2 خبرې وکړې، د الله د دین حفاظت وکړه، د حدودو الله ستا حفاظت کوي، ساتنه کوي. د الله د دین ساتنه وکړه، الله به خپلې مخې ته عمومي. درېیمه، اذا سألت فاسأل الله، چې څه غواړې نو د الله نه یې غواړه. څلورمه، واذا استعنت فاستعن بالله، او چې مرسته غواړې نو مرسته د الله نه غواړه. پنځمه، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. کدا ټول امت را جمع شي، ته غوږ کېدې، کدا ټول امت را جمع شي او تا ته څه ګټه در رسول غواړي، څه فایده در کول غواړي، د هغه وخته پورې تا ته څوک فایده نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي او هغه وخت کې چې الله لیکلي. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، او که چېرته دا ټول امت را جمع شي، د کس 2 خبره نه ده، که چېرته دا ټول امت را جمع شي چې تا له څه نقصان درکړي، تا ته څه تکلیف در ورسوي، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، دوی تا له هېڅ نقصان نشي در کولی، نه در رسولی شي مګر دومره څومره چې الله لیکلی، هغه به الله ستا په نصیب کې لیکلی، د دوی په مرضۍ نه دی. بیا ورته ووایي رفعت الاقلام وجفت الصحف،
د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او پاڼې وچې شوي دي. قلم چې کله ته اوچت کړي که نه معنی ده چې لیکل دې ختم کړو، او چې پاڼه کله وچه شي نو معنی ده چې زړه شوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي، نور پکې نوي څه نه لیکلی کېږي. په تقدیر ایمان ساته. امام احمد چې کوم راوړی پای کې ورسره یو څو الفاظ زیات دي دې روایت کې، خو څه ډېر ناشنا دي. پای کې یو دا دي: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. په راحته کې الله پیژنه، تا به په سخته کې پیژني. ډېره فایدمنه او ګټوره خبره او نصیحت. الله په راحته کې پیژنه، تا په سخته کې پیژني. بیا ورته دا وایي پای کې یو سره دا دي: واعمل لله بالشکر والیقین. عمل د الله دپاره کوه، شکر د الله دا کوه، یقین په هغه ساته. واعلم ان في الصبر ما تكره خيرا على ما تكره خيرا كثيرا. الله اکبر. صبر چې کله ته کوې که نه، اگر که هغه ګران کار دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي یو مصیبت یو سخت راله ته صبر کې، ګران کار دی خو ډېر لوی خیر پکې الله اچولی دی. وان النصر مع الصبر. او مرسته د الله به تا تعالی ملاویږي چې کله صبر وکړي. وان الفرج مع الكرب. او راحت به په تا باندې راحت د سختي سره راځي، جدا نه ده، راحت د سختي سره راځي. وان مع العسر يسرا. او د سختۍ سره اسانتیا راځي. یعنی د دې حدیث کې سړی تفصیلي وضاحت شروع کړي نو ابتي میاشت پکې لګي، ځکه چې هر جمله هر نصیحت ځان له یو لوی درس دی.